بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله دا د نن بیا زه ستاسې په چوپړ کې حاضر یم د 11 ټولګي د 14 لوست وړاندې کولو لپاره چې د دې لوست عنوان دی قوي او ضعیف الکترولیتونو محلولونه، چې د تیر درس په دوام چې تیر درس کې موږ الکترولیت او غیر الکترولیت ویلې. الکترولیت مو تعریف کړل چې عبارت له هغه محلولونو څخه عبارت دي چې د برېښنا جریان تیروي، او غیر الکترولیت هغه محلولونه چې د برېښنا جریان نشي تیرولی، او الکترولیت محلولونه چې دي په آیونو باندې تجزیه کیږي په اوبلن محلول کې، او غیر الکترولیت مواد په اوبلن محلول کې په مالیکولونو تجزیه کیږي، چې موږ یوه تجربه هم تاسو ته په عملي توګه وړاندې کړه چې د بورې او د سودیم کلوراید محلولونه مو جوړ کړل. تاسې ولیدل چې الکترولیت د مالګې محلول الکترولیت و او د بورې محلول غیر الکترولیت و. نو دلته سوال پیدا کیږي چې کوم مواد قوي الکترولیت دي او کوم ضعیف الکترولیت دي. نو غواړو په دې اړه خبرې وکړو. د قوي او ضعیف الکترولیتو په اړه چې لومړی ځل په کال 1888 کې ارهینوس څېړنه وکړه. په کال 1888 کال کې ارهینوس د قوي او ضعیفو الکترولیتونو باندې څېړنه وکړه چې کوم محلولونه قوي الکترولیت دي، کوم محلولونه ضعیف الکترولیتونه دي. د دې څېړنې دغه درې اساسي ټکي درلودل. ویلي وو که چیرې الفا مساوي د 0 سره شي دغه محلول غیر الکترولیت دی، او که چیرې الفا وسط وي، مثلا د 0 نه غټه او د 1 نه کوچنی وي، دا ضعیف الکترولیت دی. او که چیرې الفا تقرب وکړي 1 ته، قوي الکترولیت دی. قوي الکترولیت محلولونه دي. الفا د ټوټه کیدو ضریب دی. الفا د ټوټه کیدو ضریب دی. او د الفا معلومولو لپاره موږ فورمول لرو چې الفا مساوي کیږي ان آی پر ان. یعنی ان آی لیکلی شو چې ټوټه شوي مالیکولونه، او ان د مالیکولونو ټول شمیر. یعنی که چیرې موږ د الفا قیمت لاسته راوړو نو ان آی پر ان کوو، یعنی ټوټه شوي مالیکولونه تقسیم پر د مالیکولونو ټول شمیر باندې کوو، نو هلته د الفا قیمت لاسته راځي. یعنی ومو ویل چې الفا د ټوټه کیدلو درجه موږ ته ښیي، د ټوټه کیدلو ضریب موږ ته ښیي. که چیرې موږ په دغه فورمول کې سلنه وغواړو یا فیصدي موږ نه غوښتي وي، نو موږ کولی شو چې الفا مساوي کیږي ان آی پر ان ضرب د 100. یعنی کوم مقدار چې موږ ته راکړل شوي هغه په 100 کې ضرب کړو، د الفا سلنه موږ ته ښیي. یعنی دلته موږ سوالونه هم لرو. د مثال په ډول ستاسې کتاب کې یو سوال شته. که چیرې یو مولره 0.1 مولره فارمیک اسید محلول چې د هایدروجن غلظت یې، نو محلول غلظت دی 0.1 مولره، او د هایدروجن د آیونونو غلظت دی 4.1
4.2 یو ضرب د لاس په توان د منفي 3 نو دلته تاسې الفا معلومه کوئ فیصدي د الفا یې غوښتلې ده د الفا فیصدي د دې د محاسبه کولو لپاره تاسې دا یادداشت کړئ زه به دلته محاسبه موږ فورمول لرو چې د تجزیه شوي مالیکولونو تعداد تاسې وینئ چې 4.2 دی ضرب د لاس په توان د منفي 3 تقسیم پر 0.1 مولر 0.1 مولر د دغه قیمت کې چیرې موږ لاسته راوړو دا 4.1 تقسیم پر دغه قیمت کوو کوم عدد چې لاسته راځي موږ د الفا سلنه راځي خو موږ ته د الفا سلنه غوښتلې ده دا ضرب په سلو کوو که چیرې دا ضرب په سلو کوو دغه اشاریه له منځه ځي یعنې دلته پاتې کېږي 4.1 د الفا د فیصدي سلنه لاسته راوړه که چیرې موږ نه سلنه نه وه غوښتې فقط دغه عدد تقسیم پر دې کوو موږ ته د الفا قیمت ښیي قوي او ضعیف الکترولیتونو د محاسبه کولو لپاره استوالدم یوه رابطه لري چې هغه رابطه د استوالت الفا مساوي کېږي جذر د کس تقسیم پر سی دغه رابطه د استوالت رابطې په نامه یادېږي چې دلته د الفا قیمت مساوي کېږي که د تجزیه کېدلو ثابت دی او سی هم غلظت موږ ته ښیي دغه رابطه د کومه شوه کله چې استوالت اسیتیک اسید غوښتلی شي څېړنه وکړي په اسیتیک اسید باندې چې آیا دا الکترولیت دی غیر الکترولیت دی نو هغه څېړنه وکړه د څېړنه په نتیجه کې دغه رابطه لاسته راوړله تاسې پوهېږئ چې اسیتیک اسید یو عضوي تیزاب دی په بلند محلول کې تجزیه کېږي په څه شي CH3CO منفي جمع آیون د هایدروجن که چیرې موږ د کتلې د تحفظ قانون یا عمل قانون دلته وضع کړو که مساوي کېږي تجزیه شوي مولونو تعداد مالیکولونو ایونونو تعداد تقسیم پر اولیه مولونو یعنی لیکلی شو چې غلظت د CH3CO منفي ضرب د غلظت د آیون د هایدروجن تقسیم پر غلظت د CH3COOH تاسې پوهېږئ چې کله دغه مقدار مثلا 10 وي 10 چې کله په تجزیه کېدو شروع کوي نو دلته باید یو شي دا هم یو مول شي دا هم یو مول شي یعنې د ده څخه دا یو کمیږي 9 کېږي یعنې د دې د کمیدو په واسطه دغه دوه مواد لاسته راځي یعنې که چیرې موږ دلته د ده موادو غلظت هم سی الفا ولیکو سی الفا او د ده هم سی الفا ولیکو نو دلته د دغه غلظت نه څخه څومره کمیږي د سی الفا په اندازه کمیږي تر څو دغه تجزیه کړي که چیرې زه دغه فرمول کې دغه رابطه چې ما لیکلی د دوی قیمتونه ولیکم داسې لیکم چې سی الفا ضرب د سی الفا تقسیم پر د ده په ځای سی منفي سی الفا د ده اسانه کولو لپاره تاسې پوهېږئ چې که مساوي کېږي سی مربع الفا مربع دواړه چې ضرب شي سی مربع الفا مربع نو دلته پاتې کېږي دغه دوه دانې سی دي دا مشترک نیسم سی قوس کې یو منفي الفا دلته کولی شو چې اختصار یې هم کړو دغه مربع د ده سی سره اختصار کېږي نو دلته چې کوم قیمت پاتې کېږي لیکو یې چې که مساوي کېږي الفا مربع تقسیم پر یو منفي سی چون ډیر کوچنی دی
کوچنی قیمت دی نو د ده څخه صرف نظر کیږي په محاسباتو کې، یعنی د ده څخه تیریږي. په دې دغه د الفا قیمت یا منفي الفا دی، دغه د الفا قیمت بیخي ډېر کوچنی دی دلته، نو د ده نه صرف نظر کوي، یوازې پاتې کېږي یو، چې یو تقسیم کو مشکل نشته. یعنی دلته موږ لیکلی شو چې سی الفا مربع مساوي د کا، که چیرې زه الفا مربع پیدا کوم، یعنې د الفا قیمت دا طرف هم تقسیم د سی کوم، دا طرف هم د تقسیم د سی کوم، یعنې په سی باندې ویشم، دا د ده سره خلاصیږي. دلته مساوي کیږي ده، یعنی الفا مربع مساوي کیږي کا پر سی. نو غواړم چې دغه مربع له منځه لاړ شي، دغه دلته لیکم چې دواړه طرف د جذر لاندې لیکم، یعنی دلته هم لیکم چې الفا مربع مساوي کیږي، دلته هم جذر لیکم د کا تقسیم پر سی. دغه مربع د دې جذر سره خلاصیږي، اختصار کیږي، یعنی دلته پاتې کیږي کا پر سی. یعنی لیکلی شو چې الفا مساوي کیږي جذر ده کا پر سی. دغه قیمت دا رابطه چې لاسته راغله دا د استوالت رابطې په نامه یادیږي، چې په محلولونو کې خاصتا د الکترولیت او غیر الکترولیتو محلولونو کې د محاسبه کولو لپاره هم ګټه اخیستل کېږي، یعنې د الفا د پیدا کولو لپاره یا د غلظت د محاسبه کولو لپاره یا د ټوټه کېدو ثابت. دوه شیان تشریح کړل په دې درس کې، الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه، چې الکترولیت قوي الکترولیت کوم محلولونه دي او ضعیف الکترولیت کوم محلولونه دي. موږ ویلي وو که چیرې د الفا قیمت مساوي شي د صفر سره غیر الکترولیت دي، او که چیرې الفا قیمت د یو څخه کوچنی او د صفر څخه لوی شي نو هغه قوي الکترولیت محلولونه دي. دې کې دوه کیمیاپوهانو پکې کار کړی و چې یو ارهینوس و یو استوالت و، چې د دواړو معادلې مې تاسو ته ولیکلې. په دې اړه که تاسو بیا مشکل درلوده موږ به ستاسو په چوپړ کې یو. خدای دې وکړي چې د دې درس نه مو څه زده کړي وي. ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله، الله مو مل شي.